دونه مې واوره مې وخوړه ظالمه. السلام علیکم مینوالو. دا وخت چې مونږ یو په ډنډ کې او ډنډ ډېر ښکلی ځای دی او یقینا واورې شوي دي، ډېر لوک ورکوي، ډېر زیات ښکلی ځای دی. دا وخت مونږ راغلي ډېر زیات خلک راغلي، څه بره دي او څه لاندې پاتې شو ځکه چې ختل ګران دي، دونه ډېرې زیاتې واورې دي. او دا ټایم زموږ سره د رامید راسه دی، تې ملګری نه راغلی دی او د دې نه به په دې ځای مطابق وینا غواړو چې دا څه وایي. دا دې باره کې به څه وایي یار؟ دې ښایست خو ډېر زیات ښکلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو دې ته راځو تقریبا هر کال راځو. زمونږ کور دې نیمې ګنټې او پاسېده دی په ګاډي به سره. مونږ چې دلته راځو دا ځای خو ډېر مزدار دی او دا ډنډه ده، دې ته ډنډه وایي او دا ډېر ښایسته ځای دی. په دې کې زموږ سره واورې کېږي هر کال او داسې واوره نه کېږي د مرې د کاران ناران هغې شانتې واورې کېږي. واقعي دلته خو ډېر زیات ښایسته ځای دی. تقریبا دا راته ووایې دا چې دلته دا ډنډه ولې وایي؟ په دې کې څه خاصیت دی؟ ډنډه ډنډه ځکه وایي دلته یو ګجر دی ډنډه، هغه تقریبا د 30-40 کالو نه پاتې کېږي دلته او هغوی ټول پلان یې نیکه و دی پسې دغه ګجر دی اوس ډنډه ډنډې ګجر چې ورته وایي. د دوی د کور شاته یو ډنډه وه ځکه نه جي نه 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 دې سړي دونه ډنډې لړلي دونه ډنډې دلته دا ډنډو شابه دی وایي په ډنډو کې پاتې کېږي. خبره نه دې چې نښکته نه شي راکوزېدی بازار ته. دلته دونه ډنډې لړلي، یقین وساتئ. ستا خبره به ګول بدله خو به یې تپوس ته وکړي دا مخامخ ځای دی چې ورشو راځئ. نه ملګریا دا خلک ډنډې ګجر وایي، د دې ډنډې ګجر کور خواته چې دی یوه ډنډه دی ته ځکه ډنډې ګجر وایي. مرګریا په قلاره کښېنه د غر په سر د چا مازغه خرابې چې پاتې کېږي خو ډنډې لړلي ځکه راغلی پروت دی. هو که نه رونو معذرت غواړو. دا وخت زموږ سره یو ګرم ملګری راسو دی ځکه چې ډېر زیات پیدل سفر کړی دی او ډېر زیات ستړی شوی او ډېره زیاته مزه یې هم ترې واخېسته. نو موږ اجازت غواړو د الله په امان.